د جیمز ګن لخوا جوړ شوی د سوپرمن فلم اوس د یو نوي بحث مرکز ګرځېدلی دی، ځکه چې نندارچیان د دې فلم د سیاسي فرعي پیغام په اړه چې د فلسطینیانو او غزې جګړې ته اشاره کوي اختلاف لري. اوس داسې راپورونه ورکول شوي چې ځینې د اسراییلو ضد ډلې دا فلم د فلسطینیانو د حالت یوه استعماري نمایندګي بولي. دا نوی هالیوډي فلم سوپرمن نه یوازې اسراییل اندېښمن کړي بلکې ویرولی هم دی. په دا وخت کې د اسراییلو خلک او حکومت له دې فلم څخه سخته غوسه دي، ځکه چې دوی باور لري چې دا فلم په غیر مستقیم ډول نړۍ ته هغه ظلم او وحشت ښیي چې په غزه کې روان دی، او دا یې د یو سوپر هیرو فلم له لارې ښکاره کړي دي. اوس به تاسو ووایاست چې دا څنګه ممکنه ده یو هالیوډي فلم چې د سوپرمن هیرو په اړه دی او سوپرمن خو لا دوه یهودي کرکټران لري څنګه کولی شي چې اسراییل نړۍ ته رسوا کړي؟ هو، دا ممکن شوی دی. راځئ دا موضوع په تفصیل سره وڅېړو. د دې فلم جوړونکی جیمز ګن دی او دا فلم ډي سي لپاره یو ډیر مهم فلم دی. ډي سي یو مشهور امریکایي سټوډیو ده لکه مارول چې خپل خیالي سوپر هیروګان لري لکه سوپرمن، فلاش، بلیک اډم، اکوامن او ونډر وومن. یادونه باید وکړم چې د سوپرمن فلمونه له څو لسیزو راهیسې له ستونزو سره مخ وو او زیاتره یې خاص کاروبار نه دی کړی. وروستی ځل په 2014 کال کې د زیک سنایډر لخوا دا کردار بیا ژوندی کړ د مین اف سټیل په نوم، خو دا ځل یعنی په 2025 کال کې د جیمز ګن هڅه کړې چې دا کلاسیک سوپرمن بیا ژوندی کړي، ځکه چې خلکو فکر کاوه چې مین اف سټیل کې سوپرمن ډیر طاقتور ښودل شوی وو. نو دا فلم ډي سي لپاره خورا ډیر مهم وو، هم د دې کردار او هم د ډي سي راتلونکي لپاره. او د فلم د کاروبار له مخې داسې ښکاري چې جیمز ګن پکې بریالی شوی دی. دا فلم په $400 میلیون جوړ شوی وو او د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې یې $122 میلیون ګټه کړې ده، یعنی دا د مین اف سټیل نه هم زیات کاروبار کړی دی. اوس راځئ وګورو چې دا لانجه څه ده. اصل کې دا چې په فلم کې یو خیالي نړۍ ښودل شوې ده، د دوو خیالي هیوادونو کیسه پکې ده، یعنی دا هیوادونه حقیقي نه دي. د اول هیواد نوم دی بوریویا چې د هوایي ځواک په برخه کې ډیر پرمختللی او جنگي طبیعت لري او تل د خپل ګاونډي هیوادونو پر ضد برید ته چمتو وي او هیڅوک یې ملاتړ نه کوي. امریکا چې یو ځواکمن هیواد دی تل د بوریویا ملاتړ کوي. بیا بوریویا د امریکا په ملاتړ پر یو ضعیف هیواد یرغل کوي چې نوم یې جرانپور دی، یو وروسته او پاته کمزوري هیواد دی چې خاص نظامي تجهیزات هم نه لري. له دې جګړې په ترڅ کې میلیونونه بېګناه خلک وژل کیږي. د فلم د کیسې له مخې د جانپور خلک مظلوم دي چې د یو طاقتور هیواد لخوا ځپل کیږي، او هلته بیا سوپرمن د یو هیرو په حیث د جانپور د خلکو مرسته کوي. نه یوازې هلته بلکې نړیوال ملاتړ هم ورته پیدا کیږي. او که رښتینې نړۍ ته راشو، دا کیسه موږ ته د اسراییلو او غزې د حالاتو یادونه کوي. بوریویا د اسراییلو نمایندګي کوي او جانپور د غزې یا فلسطین. اوس به تاسو ته یو ټوکه ووایم چې د دې حالت سره ډیر مناسبت لري. یو سړی په یو وینا کې وویل حکومت غل دی، حکومت فاسد دی. بل ورځ پولیس راځي او هغه سړی نیسي چې تا خو د حکومت خلاف خبرې کړې دي. سړی وایي ما خو یوازې دا وویل چې حکومت غل دی، ما خو نه وویل چې د کوم هیواد حکومت. پولیس ورته وایي ته فکر کوې چې موږ ناپوهه او بې عقلان یو؟ موږ ښه پوهېږو ته د کوم هیواد خبره کوې. همدا اوس اسراییلو سره هم دا حال دی. دا فلم که څه هم خیالي دی، خو دوی ته خپله هم خپل ځان ګناهګار ښکاري او دا وایي چې دا تاسو موږ یاد کړي یو. د فلم نور مشابهتونه هم شته. د جانپور خلک د مقاومت سمبول ښودل شوي دي او سوپرمن د هغوی د ملاتړ لپاره راځي، نه دا چې د طاقتور هیواد ملاتړ کوي. یعنی د فلم پیغام دا دی چې یو رښتونی هیرو باید د مظلوم ملاتړ وکړي، نه دا چې د ظالم واکمن ملاتړ وکړي. په فلم کې هغه د یو اتل په توګه ښودل شوی دی، د مظلومو او ظالمو ترمنځ جګړه بندوي، او همدا هغه څه دي چې اسرایلیان او د هغوی ملاتړ یې فلسطین پلوه ګڼي. په فلم کې ماجر مظلوم خلک او د هغوی نسل کشي بیا یادېږي، هماغه حالتونه چې اوس هم په غزه کې روان دي. په صحنه کې سوپرمن د جانپور خلکو ته وایي چې موږ نشو کولی بېغمه کښېنو، داسې چې ظالمان مظلومان وژني، برید پرې کوي او د هغوی نسل ختموي. دا خبرې د اسراییلو زړونه خوښ کړي، ځکه دا فلم ټولې نړۍ ته د حقیقت هنداره وړاندې کړې ده. اوس زه تاسو ته وایم چې د شور، احتجاج او نندارو تر شا یو پیغام دی. هغه خلک چې مخکې د دې فلم په اړه نه پوهېدل، اوس به دا فلم صرف د همدې لپاره ګوري او د اسراییلو په وړاندې کرکه به په نړۍ کې نور هم زیاته شي. تاسو پوهېږئ چې دا ډول اتلانو کیسې یوازې د څو ورځو، میاشتو یا کلونو لپاره نه دي، بلکې د لسیزو لپاره د لیدونکو په ذهن کې پاتې کیږي. په فلم کې سوپرمن د یو انسان د رحم او انصاف او عدم تشدد د سمبول په توګه ښودل شوی. برسېره پر دې موږ ګورو چې د کورونو ویجاړول، روغتونونه، ماشومان او ښوونځي هم تر بریدونو لاندې راځي. هلته داسې احساساتي صحنې دي چې وږي خلک د پلو پر سر ولاړ دي، د ټولې نړۍ له مرستې سره تمه لري او هر څوک یې په لیدو سره پوهېږي چې دا حالت او د غزې حالت یو شان ښکاري. په فلم کې د جانپور خلک د سولې غوښتونکي دي چې یوازې خپل حق غواړي او بېګناه وګړي دي. د فلم له خپرېدو مخکې یو مشهور کامیډین بسم یوسف هم د فلم په پیل کې یو صحنه درلوده چې په ټولنیزو رسنیو کې د فلسطینیانو د ملاتړ له امله مشهوره و. وروسته دا صحنه له فلمه لیرې شوه. اوس خلک وایي کېدای شي د دې فلم ډایرکټر د اسراییلو تر فشار لاندې راغلی و. جیمز ګن وویل چې دا صحنه د فلم له کیسې سره برابره نه وه، نو ځکه یې ایسته کړه. که د جیمز ګن او ډي سي رسمي بیان ته وګورو، هغوی وویل چې د فلم کیسه هیڅ هم
د منځني ختیځ یا د اسرائیل او فلسطین شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا کیسه په یو خیالي نړۍ کې ده. او دا فلم په 2023 کال کې لیکل شوی و، هغه وخت چې د اسرائیل او غزې ترمنځ جګړه لا نه و پیل شوې. او کله چې دا فلم 3 کاله وروسته تیار شو، نو خلک په خپله دا کیسه له غزې او اسرائیل سره تړي. که څه هم دا شایي تصادف وي، خو دوستانو زه داسې فکر نه کوم، ځکه زما په ان جیمز ګن هڅه کوي چې د خپل زړه غږ نړۍ ته ورسوي، تر کومه چې کولی شوی په خپل امریکا کې یې وکړل. ځکه دا ضروري نه ده چې د مظلوم ملاتړ ته د مذهبي انسان اوسئ، بلکې انسانیت او د انسان درد ته اړتیا ده. او زه دا بې ځایه نه وایم، ځکه تاسو پام وکړئ چې د جانپور خلک یو رقم غنم رنګه ښودل شوي دي، لکه د غزې او فلسطین خلک. خو بولیویا یو ختیځه اروپایي هیواد ښودل شوی، یعنې د سپین پوستو خلکو هیواد، چې دا ښکاره ده دا اسرائیل ته اشاره کوي. کله چې سوپرمین د بولیویا خلک د جانپور د خلکو له وژلو، شکنجه کولو او مهاجرو له ځورولو منع کوي، بولیویا وایي چې دا خلک خو بیا هغه مړه کېدل، موږ هغوی د خپلو ترهګرو نه ژغورو او ازادي ورکوو. یعنې هماغه خبرې چې اسرائیل د خپلو ویجاړیو وروسته د دلیل په توګه وړاندې کوي. او په فلم کې د بولیویا او د امریکا د حکومت ژوره ملګرتیا هم ښودل شوې، او دا صحنه په اصل کې د فلسطین او اسرائیل انځور دی. اوس دا فلم د اسرائیل لپاره یو خبرداری دی، ځکه دا لومړی ځل دی چې یو سیاسي موضوع په فلم کې بحث شوی. او که دا لړۍ راتلونکي کې دوام ومومي، نو نور خلک به هم زړور شي چې داسې کیسې ولیکي. او کله که دا یو ټرند وګرځېدی، نو تاسو به ووینئ چې دا سیاسي مسله به هر ځای بحث شي، او یو ظالم هیواد لکه اسرائیل به د نړۍ پر مخ نور پټ نه شي. او د فلم مینه او کاروبار دا ښیي چې نوی نسل د اسرائیلو په اړه څنګه فکر کوي. په فلم کې سوپرمین د امریکایي حکومت نه هم مایوسه دی چې ظالم بولیویا ته د مظلومو وژلو لپاره ملاتړ ورکوي. او حقیقت دا دی چې هر ماشوم پوهیږي چې امریکا د اسرائیلو ملاتړ کوي، او دا هم د تاوتریخوالي خپرولو مسله ده. اوس سوپرمین د امریکا پر وړاندې درېږي او د مظلومو د ملاتړ له امله لوکس لوتر بندي کوي، او وایي چې دا یو مهاجر دی، حق نه لري. امریکا بیا هم بولیویا ته ملاتړ ورکوي. د فلم کیسه اخر وایي چې یوازې سوپر هیروګان خلک ژغورلی شي، حکومتونه نه. او دا یو ژور پیغام دی چې خلک باید د خپل حقونو لپاره راووځي او په خپل له ځان څخه سوپر هیروګان جوړ کړي. یوازې د حکومتونو تمه ساتل بې ګټې ده. تاسو ته به یاد وي چې په 1988 لسیزه کې سوپرمین د امریکایي بیرغ سره فضا ته الوتی و. دلته امریکا بیکاره او ځانغوښتونکې ښودل شوې. دا فلم نه یوازې د اسرائیلو ښه انځور ماتوي، بلکې د امریکا په مخیتوب او خودغرضي هم بربنډه کوي. او دا ښیي چې هغه خواخوږي او رسنیزه تبلیغ چې اسرائیلو د میلیارډونو ډالرو پانګونې سره رامنځته کړی و، اوس ناکامه شوی دی. او د دې علت دا دی چې د نړۍ اصل قانون دا دی، هر څوک چې ظالم او قوي وي، خو یو وخت راځي چې حقیقت نشي پټېدلی، بلکې په یو رقم نه په یو رقم یې نړۍ ته انځور ښکاره کیږي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا زما سره موافق یاست یا دا یوازې تصادف ګڼئ؟ دا موضوع مبالغه شوې. مهرباني وکړئ خپل ارزښتناک نظرونه مو په کمنټ کې راته ولیکئ. مننه چې ویډیو مو راسره وکتل. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.